سلامونه ستړي مشئ ښه راغلاست درنو هیوادوالو موږ راغلي یو خوست ولایت ته لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خوست ولایت له ښکلاګانو او تاریخي منظرو څخه ډک ولایت دی. ځای چې لاړ شو د خوست ولایت د بیرغ تپې ته، هغه ځای چې ډېر خلک ورته د لرو ولایتونو او همدارنګه خوست میشتي خلک راځي د نندارې لپاره، د سیل لپاره، تفریح لپاره. له ما سره اوسئ، زه به تاسې د بیرغ تپې ته بوځم او هلته به سره په ګډه ننداره کوو، د خلکو راتګ به ګورو، خبرې اترې به ورسره کوو چې څنګه راغلي دي دغه ځای ته، دغه ځای څنګه ښه دی د تفریح لپاره او همدارنګه وضعیت اوس څنګه دی او نورې خبرې اترې به هم ورسره کوو. زما ملتیا وکړئ، تر پایه هم راسره خپرونه وګورئ. درنو لیدونکو، زه چې دلته له یو داسې ځوان سره خبرې اترې وکړو، مرکه وکړو چې هغه په نړیواله سطح باندې شاعر دی. نو تاسې به د فرمان کسکر شاعري اورېدلی اوسئ. دی هم د فرمان کسکر نو ماشاءالله مخکې دی او دی نو بیا زموږ ستاسې افغانی او خوستوال دی. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، خیر ته صحت مجاز ښه دی انشاءالله؟ شکر دی الحمدلله. بیخي برابر یې؟ شکر دی الحمدلله. نوم د څه شی دی؟ صابر وفا ده. وفا صاحب څنګه یې؟ والله ښه یم. چې تاسو ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله چې ښه تېرېږي. څه کاروبار مصروفیت څه لرې؟ کوزګار یې؟ والله دغه ته راغلی یم چې یو ښه ښکلي شعرات ورته وایو. ښه شعر موږ ته وایي. نو مهرباني یو شعر به دې واورو. سمه ده. مهرباني. وایي چې زه مې نه کړم جانانه چې زړه مې نارای ده، چې زه مې نه کړم جانانه چې زړه مې نارای ده، خو چې نه مې راځي خو چې زړه مې نری دی. زړه مې نارای ده. چې زړه مې نارای ده جانانه، خو چې وکړم چې ډېر غمونه مې دي. چې زړه مې نری دی. زړه مې نارای ده. ښه. خو چې دا ته وایم چې د پولاد کې مې تور ګل دی، چې پولاد کې مې تور ګل دی جانانه چې ته خفه مه شې. چې زړه مې نری دی. زړه مې نری دی. چې جانانه ته چې خفه مه شې چې زه به تو سره ډېر خوشحاله ګرځم. چې زړه مې نری دی. چې زړه مې نری دی، زه به تو سره ډېر. واه 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 واه، څومره ښایسته شعر، څومره ښایسته، څومره ښایسته. بل شعر مې ونه ووایه ځه. چې دا چې تو سره ډېر په ملګري ښایسته راغلی یو. چې دا ملګری ډېر په ښایسته راغلی یو، چې زه خو ډېر ته چمتو یم. خوشحاله یم. ښه. چې څومره مې د مخکې لګلي وو چې دا ښکلې شاعرۍ تاسې ما ته را پیدا کړ. بلکل بلکل انشاءالله. تاسې چې ما سره را پیدا شو چې په خپله په دواړه سترګې مې سره واوینو للیا. ښه. چې دواړه سترګې وونیو للیا چې ته مې ډېر خفه مه شه. واه واه واه. ښه. چې ته ډېر خوشحاله ګرځه چې زه د ډېر خفه نه یم. ښه. چې داسې چې وایي چې زړه مې نری شو. داسې چې وایي چې داسې مې زړه نری شو چې جانانه نور مې پرېږده غمونه. ته به خوست ته کله راځې؟ ته به خوست ته کله راځې چې ته دواړه سره واوینو بیتونه. ډېره مننه، ډېره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم عرب جان. عرب جان، دلته څنګه راغلی؟ زه دلته راغلی یم، نور ملګري مو موږ دلته د ساتیري لپاره راغلو. چکر دغه د بیرغ تپه څومره ارامه ده د تفریح لپاره، د چکر لپاره؟ دا خو ماشاءالله ډېر ښه ځای ده، موسم خو برابر ده، دلته ډېر ځوانان راځي، ډېر ښه مناسب ځای دی. او له کوم ځای څخه راغلی یاستئ؟ موږ د ځینې سړو اوبو نه راغلی یم. سړو اوبو څخه؟ سړو اوبو ته څنګه سړې اوبه وایي؟ سړې اوبو هلته یو ځای دی، یو چینه ده. ښه. اوبه پکې سړې دي؟ هغه یو چینه ده، مشهوره چینه ده، یخ اوبه لري، نو په همغه باندې مشهوره ده. څنګه تفریح مو وکړله له دې ځای څخه؟ او همدا انډیوال مو را پیدا کړ، دا مو راوستلی د منګلو نه. نور هم څنګه شاعري دې خوښه شوه؟ هو ډېر. دا موږ نړیوال شاعر دی. صحیح. نو دغه ځای لپاره مخکې څومره کار شوی، اوس څومره کار شوی دی، څومره خلک د تفریح لپاره چکر لپاره ورته راځي؟ مخکې خو دغه ځای څوک نه ورته راتلل، دغه ځای باندې که نه. نو اوس څوک نه پرېښودل؟ دلته څوک نه پرېښودل د چکر لپاره که نه. هغه وه. نو اوس دا ځای ډېر مناسب دی د چکر او تفریح لپاره، ډېر ښه کار ورته شوی دی. دغه بیرغ نوی جوړ شوی دی. بلکل. بل بیا دغه ځای او دا ونې او دا ماحول، دا ونې ډېرې صفاکي، هلته د اوبو یو ځای لري، خپلې اوبه لري. صحیح. نو ته به موږ ته ولیدونکو ته به اوس څه وایې؟
زه خو اول تاسو ته ښه راغلاست وایم ډېره مننه. تاسو راغلي د خوست ته او په آینده کې زموږ د نورو رسنیو نه غوښتنه کوو چې راشي د خوست منظرې خلکو ته وښیي دا د خوست د منظرو عکاسي او یوه طرحه دوی خلکو ته وړاندې کړي تر څو چې دا خوستوال نور یعنې خوست د امن ځای او د چکر او تفریح لپاره تر څو دی. د خوستوال نور هم تشویق شي تر څو خوست ته کار وکړي او دا رقم ته تفریح ځایونه نور هم جوړ کړي. ډېره مننه. ګزارانو ته سمې ګزاري وکړي. تاسو ډېره مننه، خیر اوسئ. درنو لیدونکو موږ سره اوسئ، ځینو نورو ځوانانو سره مشرانو سره به هم خبرې اترې وکړو. مخکې موږ هم په خپلو خبرو کې ویلې او څنګه چې د ځوان هم په خپلو خبرو کې ویل چې خوست په دې وروستیو کې د امن یو ښه سمبول دی او دا ځای د تفریح او چکر لپاره ډېر زیات جوړ دی، ډېر ښایسته موسم، ټولې ساحې شنې دي. درځئ چې هلته نور خلکو سره هم خبرې اترې وکړو، ملتیا مو وکړئ. نو وبګورم چې یو څو ځوانان نور هم پیدا کړم او هغې سره هم خبرې اترې وکړو. موسم ډېر خوندور دی، هوا ډېره خوندوره ده. دغه ځوان سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. ستړي وعلیکم السلام. تاسو ستړي ما شئ؟ په خیر راغلی. نوم مبارک راته واخله. نوم ولی. ولی جانه څنګه یې؟ صحتونه ښه دي انشاءالله؟ والله الله فاضل دی. بعد شنې ساحې ته روختم لږ زړه نه توزه شي. زړه دې تازه شو؟ زړه به داره توزه شي چې خبرې بیخي توزه شي. او نو ډېر ښایسته موسم دی که نه؟ نه ډېر ښکلی موسم دی. شګرې دي ورګله د مو بارونه نه وارېږي. ښه ښکلی هوا ده، تازه هوا هم هوا. ډېره سړه دی که نه؟ یې بالکل سړه. کوم ځای څخه راغلی؟ رغون خو دې بارګنونه یو. بارګینونه او د همدې خوست دی؟ یو د خوست یې. د خوست کې د کوم ځای؟ د خوست کې غړمبي. غړمبي. دا ډېر جالب نومونه نه دي د خوست؟ دا خوست خو ټول ډېر جالب رقم. خوست خپله جالبه ده. خپله جالبه وطن دی. یو چوک پکې اوس ښایسته وطن. ارګردان دومره مې لوړې وه بل ته کابل ته ورګله د مو لغمان ته خو د خوست غونته ښکلی هلکه ښکلی زوی بالکل شته ده. نو څه به ووایې موږ ته لیدونکو ته به څه وایې په خوستۍ لهجه کې؟ والا نو تاسو ته به دا وایي چې بس ښه وخت ښه ژوند ته غوړو یو څه شی به وایي، یو جالبه خاطره به وایي، یا یو پیغام به ورکړي چې خلک راشي خوست ته دلته چکر ووهي، تفریح وکړي. څه به وایي بس دغه ته غوړو چې ښه خوشحالي درته غوړو ښه وخت درته غوړو ځوانانو ته نور به څه وایو. بس ډېره مننه، ډېره مننه. او دا ځای څومره ستاسو لپاره خوښوونکی او څومره مو خوښ شو، څومره مو لذت واخیسته د دې ځای څخه؟ والا ښه صحیح مو خوښ چې دومره سخت مو خوښ چې اندازې نه عکسونه دې واخیسته؟ عکسونه مو واخیسته. ښه ډېر دې واخیستل. ښه پرمون پروفایل کې بدلای که نه؟ عکس به سټوري ورکوې که نه؟ سټوري ته به والا ورکړي مې د څوک مو وار نه دی دغه طرف. ښه ډېره مننه. ټوله ډېره مننه. نو دغه ځوان سره به هم خبرې وکړو. ستړي مه شئ. بس وعلیکم السلام. سلامونه ته نیکې هیلې. او نوم مبارک دې راته واخله. نوم نوم مې څه شی دی؟ عبدالرحمن دی. عبدالرحمن له کوم ځای څخه راغلی؟ دا دلته نږدې د فامیلای. فامیلای څخه راغلی؟ ښه. او تعلیم دې کړی مکتب ته ځې که نه ځې؟ زه څوم صنف کې یې؟ نهم کې یم. نهم کې. او دلته تفریح لپاره راغلی وې که نه؟ دلته کورس ته تللی یم اوس بیا مې ستا تفریح په راوخت یم. موسم خو ډېر خوندور و که نه؟ بیخي ډېر. خوست کې جالب کوم ځای دی ډېر زیات چې خلک یې ډېر خوښوي؟ ورا دلته پارکونه هم شته، ډېر نور هم تفریحي ځایونه شته. بیا هم د خلکو خوښه ده هغه چاته کوم ځای خوند ورکوي، چاته کوم ځای. او ستا خپله په افغانستان کوم ولایت خوښېږي؟ ما ته خپله ډېر غرنی منطقې خوند راکوي. لکه کوم ځای زړه کې دې څه شی شته که نه؟ لکه دغه ځایونه. خوست نه غیر بل ولایت مثلا کابل، ننګرهار، لوګر؟ داسې خو د غزه میدان یا نور داسې ولایتونه میدان. نو زموږ لیدونکو ته به اوس څه ووایې ته؟ بس لیدونکو ته خوښي غواړو، خوشحالي غواړو. نه یو څه خو به وایې ځکه چې یو جالبه خاطره ووایه د مکتب د دورې اوس که بل وخت کې جالبه خاطره در سره وي. بس خاطره خو دغه ده. بس نن خوب یووالی یم خوب کې بیا ما ویل بس کورس ته به لاړ شم. مور مې غږ راباندې وکړ چې جګ شه خوب د هغه ته کورس ته لاړ شه. ما ویل ښه بس د خوب کې زه تللی یم کورس ته. کورس ته چې تللی یم کورس کې درس مو وویل بیا یې غږ راباندې وکړ د ویل کورس ته وپاڅېده چې جګ شو مې خوب مې وکړو. بس چې جګ شو ما ویل سبیل دی که څه ټایم دی چې جګ شه کورس ټایم دی پوره ده. هغه بس خوب کتلی ما ورته وویل چې ما کورس ویلی چې روغ یې کلوانه یم ښه روغ یم کورس مې وویل. بس ما لپاره دا ډېره جالبه. او دغه بس د تکیه کلام دی که نه؟ بس ساري خبرې سره که نه؟ ښه بس ښه ډېره مننه. ډېره مننه. نو لیدونکو تاسې دغه ځوان خبرې هم واورېدلې او ډېر په زړه پورې جالبه خاطرې هم تاسو ته وویله. نو په خوب کې تللی کورس څخه دغسې ځوانان هم شته دی. نو لیدونکو موږ به هم
زو له خیر سره ځکه چې هوا هم مخ په باراني کېدو ده او ناوخته هم دی. تاسو هم ډېره مننه چې زموږ ملتیا مو وکړله. تر بیا چې زه رئیس خان ریحان ستاسو سره چوپړ ته راځم تر هغه مو پاکه لاس سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد اوسئ. خو یوه یادونه ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوښې کړئ، د نورو خپرونو لپاره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ ملتیا وکړئ.